امام الجنید ویل چې هغه په د روحاني طریقه یو پیشو او د موږک لیدلو کې زده کړې وه. څنګه دا پیشو د سوري بهر ناسته وه، نو کله چې د موږک راووتو نو حمله یې ورباندې وکړه. نو داسې یې د خپل نفس باندې حمله کول پروزي، ځکه چې کله هم د نفس کامیابه شي نو بیا هغه نور طاقتوره شي. او موږ خبر یو چې د نفس زموږ په ټولو کې لوی دشمن دی، او د نفس سره جنګ کول ستاسو ته ضروري دی، ځکه چې هر ځل تاسو ورسره جنګ کوئ نو تاسو ته سکون او خوشحالي میلاویږي، د انا تسکین نه خو د حقیقي خوشحالي. او تاسو ګوره چې هر شی موږ ته آسان شي چې کله موږ روژې ساتو. تاسو وګورئ چې نور کم میاشت ده چې کوم کې موږ دومره لوی مونځونه کوو، د جومات کې دومره وخت تیرو، قرآن اورو او بیا هم د نه ستړي کیږو، ځکه چې دا یو کمیټمنټ دی کوم چې موږ په خپل نفس قابو کولو سره پوره کوو. او دا موږ روژو کې په اسانه ځکه کولی شو چې موږ سره مجاهده ده. او الله وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هغه چې څوک زما لپاره جهاد کوي نو هغوی ته به زه هدایت ورکړم. نو آسان الفاظ کې تاسو چې کله کوشش کوئ د منګک نیسئ، د خپل نفس په قابو کوئ او نفس لا کمزوري کوئ، نو دا مجاهده ده څنګه چې امام جنید وایي. او هغه ټول شیان کوم چې موږ ته دین کې ګران لګي نو هغه ټول به اسانه شي. او د الله حدود به ستاسو حدود جوړ شي، ځکه چې تاسو به هغې شیانو نږدې به هم بیا نه ځئ، ځکه چې بیا الله به ستاسو ته هدایت ورکړي او الله به ستاسو ته یو مضبوط ایمان ورکړي او سکون ورکړي، او الله به تاسو له د نور تحفه هم ورکړي. او څنګه ویل شوي دي من زین ظاهره بالمجاهده حسن الله سرائره بالمشاهده، یعنی چې څوک هم د خپل نفس قابو کړي او خپل فطرت نه یعنی د ظاهر نه خپل ځان له ښایسته جوړ کړي او الله اطاعت وکړي، نو الله به هغې له دننه ښایسته جوړ کړي، یعنی الله به د هغې زړه کې سکون او نور واچوي. نو ابو علی دقاق رضی الله عنه وایي چې مجاهده موږ ته مشاهده له بوځي، یعنی کله چې تاسو په خپل نفس قابو کړئ نو تاسو په خپل اصل ځان وپیژنئ، ځکه چې تاسو په خپل اصل ځان د نفس په ذریعه دباو کړی وي. او ځکه چې تاسو ته نفس ته مشاهده دباوه کړې وي نو دا پټه وي او تاسو ته یې ښکاري نه. نو مشاهده یعنی د چاپیره کتل او د الله په تخلیق غور کول او هغې ښایست او هغې قدرت لیدل. او مشاهده ستاسو کې فکر پیدا کوي، د الله او د دنیا حقیقت ښکاره کوي. او دا هی د مشاهده معنی دی کوم چې د موږ مجاهده د وجه حاصلو. او دا هی د رمضان مقصد دی چې کوم کې موږ مجاهده کوو او بیا مشاهده حاصلو. او دا هی د رمضان سبق دی چې کله موږ شیان وګورو نو موږ د ونې او ګلونه نه ګورو، خو موږ د الله قدرت او د الله ښایست او نور ګورو. چې کله هم د موږ د الله تخلیق ته وګورو نو فکر کوو، نو موږ الله ته دعا کوو چې هغه زموږ په زړونو کې رحم واچوي، موږ ته صبر راکړي او موږ په هغې خلکو نه جوړ کړي چې کوم د خپل نفس په قابو کوي. او الله ته موږ ته مشاهده راکړي چې د دین او دنیا زموږ لپاره یو خوشحالي ذریعه جوړه شي، او دا چې د موږ الله قدرت هر شی کې ووینو.